دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ وي. د افغانستان د ښځو د تعلیم په باره کې مې نظر در سره شریکوم. 21مه پېړۍ کې به تاریخ دغه ورځ حتما لیکي چې د افغانستان په کابینه کې ټول ملایانو پریکړه او فیصله دا وکړه چې د ښځو دپاره د علم نه جهالت بهتر دی. بل طرف ته که وګورو د افغانستان په ړنګولو کې ښځو هیڅ لاس نه لري. یو ویلېږ ځای به ښځو نه وي ړنګ کړی، یوه خښته به یې نه وي ښورولی، یوه خښته به یې نه وي خرابه کړې. لیکن د دغې ډلې په حضور کې معیار دا نه دی. د دغې ډلې په حضور کې معیار دغه دی چې چا افغانستان کې خودکشي ډېر کړی وي، چا خلک خودکشي ته خلک ډېر تیار کړی وي، چا افغانستان ډېر برباد کړی وي. نوی خلق نه دی، نوی فکر دی، نه کوم داسې نوی خبرې کړي. دوی د لاسه موږ جامعه د تعلیم نه سر پاتې دی. دوی د خبرو د لاسه موږ جامعه فلج دی. دوی د خبرو د لاسه موږ هم د دنیاوي هم صحیح د دینی تعلیم نه سر پاتې شوي. یو وخت کم د خلکو تاریخ مطالعه کو، یو وخت هم د خلکو ته ویل چې اولادونه ملږي چې مکتب کې نظریه فکر عقیده ور خرابوي. مکتب مون خپل وو، معلمان مون خپل وو، افغانانو کیفیت مو د تعلیم په هغه وختو کې ډیر شو، د دنیا سره برابر و د تعلیم کیفیت مو. لیکن د خلکو د لاسه موږ جامعه فلج وو چې خلکو ذهنیتونه جوړو، فکرونه یې داسې جوړ کړي وو چې کوم اولادونه افغانستان مکتبو ته ولږه نظریه او عقیده ور خرابه کړی دی. اسلام نه اسلامیت ذهن ور خرابوي. ام د خلکو نوې خبر نوې خلک نه دي، نه نوې خبرې دي. د خلکو په دغه قسم فیصله چې دراغله 14 میاشتې د ښځې سالونونه مو بند کړ، د ښځې عکسونه مو پرې کړ، ښځې په موټر کې دغه ځای ته نه تللی شي، دغه ځای ته نشي تللی. اتفاق په زور مکتبونه ور باندې وي، اتفاق د زور د تعلیم درې نه وباسي. په مظاهره ډازونه کې 14 میاشتې چې دراغلي دغه خبرې دي، د فکر دی، هیڅ بل پلان نه لري د جامعاته، هیڅ بل کومه خبره نه لري. په د خبرو په د فیصله افغانیت هم دنیا ته وشرماو، کلتور د افغانانو هم وشرماو، اسلام هم وشرماو. هر شی چې مختکوي د اسلام په نامه مختکوي، هر شی چې دوی مختکوي د افغان د کلتور په حیثیت دوی خلکو ته مختکوي. دواړه یې وشرماو. حقیقت کې نه د اسلام نمایندګي د خلک کړی شي نه کوي، نه د افغانانو نمایندګي کړی شي نه کوي، نه د افغانانو د کلتور نمایندګي کړی شي نه کوي. هر څه دی وایي، بس د ملا د خپل نه خبره وته اسلام شو، دین شو، قران دی. نه، چا چې وویل قال الله وقال الرسول دین دی، یغنا اخترب ته خبرې به ایتلو، فکر به ایتلو چې څه وویل. پس اخته دی خود سخته اسلام په جامعه کې نافذول د اسلام په نام د نه چلیږي. نن سبا دور کې یو وخت کې به د خلکو ذهنونه به د فشار لاندې وو، خبرې به یې چلېدې. اوس نه کېږي، اوس نه کېږي. ما په وزیرستان مدرسه کې درس ویلی دی، الحمدلله. جامعه دارالعلوم کې مولانا نور محمد څنګه ته د موږ د نارینه مدرسې سره مکتب مو مدرسه یو موږ د مدرسې سره د ښځو مدرسه افتتاح کړ. دیني توی تعلیم هم پکې و، دنیاوي هم و، تفسیر، فقه، بخاري او مسلم شریف هم و، ورسره دنیاوي مکتب هم و. 20 کاله مخکې ما د استاد خبره په ذهن کې دی چې تفسیر کې ویل چې خبرې دا کار ما ولې وکړه. تاسو د مکتب نه هم زه د ښځو د مکتب مدرسه او مکتب ته ډېر خوشحاله وم. ولې د ویل چې که په کور کې ښځه تعلیم یافته وي، د یو کور نه 3 نسل تعلیم یافته راوځي. که په کور کې نارینه تعلیم یافته وي، یو نسل تعلیم یافته راوځي. ته ښځو د مکتبونه بندوي. که ښځې مکتب ته لاړې نشي، څنګ په څنګ د ځوانانو سره کار ونه کړي، جامعه کې کار زده نه کړي، هر رشته چې خوښه وي کړی شي. دین هیڅ مخالفت نه لري دغه شیانو سره. د دې مولا نظر دی، د دې مولا اشرف علي تنوی کتاب به وي، د دې محمد شفیع محمد رفیع کتابونه به لوستي وي، قرآن نه لوستي.
په قران نه پیږي، په قران نه دی خبر. هر رشته چې خوشوي د افغانستان ښځې حق لري د حق دین ورکړی، نه دوی د دین نمایندګي کړی شي، نه د افغانانو د کلتور د دین نمایندګي صرف یو شخص کوي، هغه دی نبی صلی الله علیه وسلم. سی ویلی وی د څه حکم کړی وی هغه دین دی، هغه د موږ لپاره ضرور دی. نور دوی دی وایي خبرې دي کوي، که قرآن ته رجوع کو، که سنت ته رجوع کو، که سیرت ته رجوع کو، علم ته چې کوم اهمیت ورکړی دی هیڅ شي ته یې دومره نه ده ورکړی. آیاتونه خبر یو، د احادیثو نه خبر یو، څومره احادیث حضرت عایشه رضی الله عنها نه ذکر دی. دا دین نه دی، دا تعلیم نه دی، دا تعلیم نه دی. حضرت خدیجه رضی الله عنها غټ په خپل وخت کې په خپل زمانہ کې تجارت نه کړه، چې تجارت مکتب د نوی ولایت دنیوي تعلیم د نوی د تجارت څنګه کې څنګه تجارت مکتب دی. بدر په جهاد کې دی، بدر په جنگ کې قیدیان ونیو، قیدیان بدر په جهاد کې یو سنه پرې ونیو، ټول غیر مسلم. اولینی مدرسه کې چې استادانو غیر مسلم د دین دی، د سیرت دی، د امام نبی طریقه دی. دوی د خلاصولو لپاره فدیه نه لره، چې فدیه ورکړي د جل نه اخلاص کې، د قید نه اخلاص کې. یو شی لره تعلیم، دنیوي تعلیم کړی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر چې د خلک جیل کې دي، د خلک سخت د اسلام دشمن وو، د نبی دشمن وو، د صحابه دشمن وو، اسلام ته ضرر رسوو، خو باوجود د تعلیم دومره اهمیت د اسلام کې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ځان خبر شو چې د خلک تعلیم زده ده، ویل حکم وکړه، امر وکړه چې د خلک د قید نه خلاص کړي. دوی دغه فدیه دی چې په مدینه منوره کې ښځو نجونو ته او نارینه او زنانو ته تعلیم ورزده کړي، لیکل ورزده کړي، ورویشي. دوی فدیه ده، علم وروشي، دوی فدیه ده. د علم لپاره، د علم اهمیت لپاره د اسلام دشمنانو د جیل نه د قید نه خلاص کړه چې خلی په مدینه منوره کې نارینه او ته زنانه او ته وړوکي ته نجونو ته تعلیم ورزده کړي، لیکل ورزده کړي، ویل ورزده کړي. دا د په دین کې د علم اهمیت دغه وای د اسلام نمائندګي. دا کومې خبرې را مخته کړي. 14 میاشتې کېږي چې راغلي خالي ښځې سالونونه مو بند کړه، مظاهره کې مو دازونه پکې هغه کې دغه کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تقریر کوي یو وخت کې، خلکو ته په جامعه کې وویل، ډیر خلکو وی چې زه دغه امت فتنه کې چې یو لویه فتنه ده چې زه ډارېږم هغه علماء سود دي. چا پښتنه ځنه وکړو عمر علماء سوس معنا وی چې دا مولایان دي، هغه علما دي، ژبه په سر عالم دی په زړه کې جاهل دی، ژبه په سر عالم دی په زړه کې جاهل دی. یو خدای په نام څه پیژني، خدای نه پیژني. اخرت په نام څه عقیده لري، او اخرت عقیده نه لري. بس ته چې د خلکو د خور سره د خلکو سره جفا کړی دی، حساب کتاب لري، اخرت لرو، خبر لرو. الله تعالی پښتنه کوي دغه شیان موږ نه دا مستای سره مخته کړه. تاریخ تکراریږي، جبرانه نظام بیننوي، د ځان نه اسلام مخته کړه، د اسلام په نام د بننوي، سبب بنوي، سبب بنوي. اس حق نه لري، اس حق د اسلام د قران کریم درویا، د سیرت درویا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت درویا چې په جامعه کې ستر په جبر باندې نافذ، اس حق نه لري. لا اکراه فی الدین، دین کې جبر او زور نشته. هدایت او گمراهی الله تعالی بل کړه، ځان ته کړی دی، معلوم کړی دی چې کوم یو اخل اس حق نه لري چې په جبر باندې دا ستر نافذ کې په شذو باندې. شذو ته پروردگار عالم مکمل حق ور کړی دی، د تعلیم کوم رشته چې خوشوي انتخابوي حق ور کړی دی، مکتب ته د تللو حق ور کړی دی، کوم ځای ته چې ځان رسوي په مکتب کې دنیوي دینی تعلیم کې پروردگار عالم حق ور کړی دی. دا مشته مهم دی
او د ټولو نشه خبر هم دغه دی چې اسلام نه د ښځو او نه د نارینه او نه د زنانه او مخه نه ده نیولی، نه یې دنیاوي تعلیم نه یې دیني تعلیم دا ډله به نیولی وي. دا فیصلې دغو ډلو خپل دی، د طالب خپله فیصله دی، خو د اسلام فیصله دغه نه دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.